د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت د تنظیم آمر وایي د ټولنیزو ننګونو د حل، د بې اسناده موټرو د تګ راتګ د مخنیوي او د موټر چلوونکو د فعالیتونو د قانوني کولو او همداراز په مزار شریف ښار کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه یې پلټنې او څارنې پیل کړي دي او دوی ټینګار کوي چې د ټکسي او لارۍ چلوونکي باید د ترافیکي اصولو او مقرراتو مطابق عمل وکړي. نو موږ دلته اکم چې اصول دي، اکم چې تاریخ تیره یعنی مثلا روا جواز رانندگی ده د هغه په خاطر راغلی یو، او بل چې کم موټروان ډریور چې تیز رفتاري کوي د هغه په خاطر باندې موږ دا ته کنټرول نیولی دی. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه یې د خپلو کاري فعالیتونو ترڅنګ موټر چلوونکي هم له خپلو مسؤلیتونو خبر کړي دي ترڅو د ترافیکي مسؤلینو له لارښوونو سره سم عمل وکړي. نو مين بعد ان شاء الله موږ په برابر د دې باندې چې د چراغ په برابر باندې د هغه چراغ چې هغه غیر قانوني د ترافیکو په اصول کې وي او د خلکو د پاره مزاحمت کوي، د دې په خاطر باندې موږ ان شاء الله جدي اقدام کوو او لرویه. په ورته وخت کې موټر چلوونکي د بلخ ولایت د ترافیک مدیریت د دې کړنې ستاینه کوي او د ناقانونه چلند د مخنیوي غوښتنه یې کړې. دوی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د اصولو او ترافیکي قوانینو سره سم عمل وکړي. مردم اذیت میشه گرسای کن ازو مثلا مردم مرض میگیره، باید که ما و شما امی اصولی و مقررات ترافیکی باید که سر جان خود تطبیق کنیم. ما خلاف کاتگوری امیال فعلا برخورد کرده رایستیم دیگه، به او اساس ما شما را این دفعه توصیه میکنیم، براتون یک مهلت میتیم شما با زودترین فرصت هیچ گپ نیست ما واده است د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت په پام کې لري چې هره ورځ د بلخ ولایت د جوزجان او سمنګان کمربندونو کې د موټرو او موټر چلوونکو پلټنه او څارنه وکړي.